سلامونه او نیکې هیلې قدرمنو موجود یم د پېښور د ټولو نه لوی تجارتي مرکز اشرف روډ باندې. دلته کې یو شمېر خلک راغلي دي، څوک سودا اخلي، څوک د خپلو دوکانونو دپاره، څوک د روژې دپاره، روژې ته څو ورځې پاتې دي. یو ورور راسره موجود دی، د هغوی نه به هم څو خبرې اخلو. ټوله ورځ په خپل خرګاډي باندې مزدوري کوي، 400 او 300 روپۍ ورځ ګټي. او په دې ګرانۍ کې تاسو څنګه خپل ژوند تېروئ؟ څه مشکلات دي درته چې دومره ګرانۍ کې تاسو صرف د ورځې 300 او 400 روپۍ ګټئ؟ موږ کله 300 ګټو، کله 400 ګټو. دا سهار نه 450 روپۍ نه اچولې ده. وړو ته چې وردېږو وړه ګراني، غوړو ته چې وردېږو غوړي ګراني. حکومت خپلو کې لانجه ده، عوام له زور ورکړی دی، عوام یې پکې تباه کړ. دا څنګه تبدیلي راله؟ د هر یو څیز قیمت سوا شوی دی. زو تاجرانو سره به هم خبرې کوو، نورو ملګرو سره به هم خبرې کوو. ټیکسونه هر دکاندار باندې ولګي، د هغه ځای نه تیل کارخانو ته میلیونو ته ګران میلو شي، هغوی موږ له ارزان نه راکوي که نه. مخکې چې به دا ورځې راتللې دلته کې نو دومره رش به چې موږ به نوزګارېدو، دا لارې به بالکل ډکې وې، دا خلک به ټول را روان وو بازار ته او سوداګانې به یې کولې. نن دا سویم ورځ ده چې سودا له څوک راځي نه. دیاړۍ پسې راوتم، 500-600 روپۍ دیاړي ده، کله دیاړي وي کله نه. د عمران خان پر حکومت کې هر څه ګران شو، 400-450 روپۍ غوړي کیلو شو. په دې باندې اوړه شوه ګران شو، هر یو شی ګران شو. په دې باندې موږ غریب خلک چېرته کې وخت تېرولی شي. دا وخت یو بل کاکا جان را سره موجود دی، هغوی سره به هم خبرې کوو. کاکا الوګان دې را روان کړي دي، دا راته وایې چې ګرانۍ حوالې سره به څه وایې، ملک کې ګراني شته که نشته؟ ډېره ګراني جي، ډېره ګراني، ورځ په ورځ ګراني. نن یو ریټ دی، سبا ورځې بل ریټ. 100 روپۍ پاو اوږه ده، 50 روپۍ سیر الوګان. دا راته وایې چې څه کار کې؟ دا نوکر یم حاجي، دا سودا مودا ولاړم. زه روانه ده، خیره مبارکه میاشت ده، خو ریټونه به د اسمان طرف ته روان دي. الله دې رحم وکړي. نو مزه غریب سړي ته سخته ده او مالداره خو مالداري، خو د غریبانو ته ډېر تنګ سده او تکلیف دی. الله دې خیر وکړي. قدرمنو روژې ته څو ورځې د شمار پاتې دي. په بازار کې ډېر زیات رش دی، خو خلک پریشان دي. نه صرف عام ولس بلکې تاجران هم د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. تاجران وایي چې ګاهک نشته، او عام ولس وایي چې مونږ د ورځې 600 او 900 روپۍ دیاړي وګټو، نو په هغې باندې به خپل روژه ماتې څنګه اخلو. همدغه رنګې د خپل کور چوله به څنګه چلو. را روان پروګرام کې به د یو نوي ټاپک سره میلاویږو. تر هغه دمه پورې د کیمرامین محمد خالد سره خپل کوربه کاشف عزیز ته اجازت ورکوي. د لوی الله پامان.